ای سی سی یا د جړ کاډو درلودونکو افغان کډوالو ته بار بار ماته میسجان کوي ټلیفونان کوي چې پښتون صاحب زموږ کوچنیان دغه پاته دي زموږ کورنۍ دغه پاته دي دا لیکل کیږي نه لیکل کیږي د دې دفتر چیرې دی او څنګه دی ورور زه په تفصیل ما ډېر ویډیوګانې پر دې اړوند باندې تاسو ته کړي دي خو یوه دغه ویډیو بیا ستاسو ته خبرتیا او آګاهي دپاره دي چې په 2019 کې په ټول پاکستان کې 8 لکه تر 15 تر 80 زره پورې دغه جړ کارت درلودونکي افغان کډوالو ثبت نام وسولو چې په هغه کې په لکونو افغان کډوالو ته چې تقریبا د 4.5 لکه پورې جړ کارډونه ورته وزې سوه او دا نورو افغان کډوالو ټوکنان په جیب کې دي خو کارډونه ورنه کړل سو هغه په دې خاطر باندې چې د حکومت سره بودیجه نه وه او یم یا یونیسیار دوی ته بودیجه ورنه کړله نو هغه کارډونه د هغسې په پیسې سنټرو کې پوس ولې بند په بودجې کې پراته پاته دي او پاتې شو دا ستاسې چې کوم کوچنیان پیدا شوي دي یا تاسې ودونه کړي دي د دې دپاره ټول پاکستان کې نه دفتر خلاص دی او نه دفتر د روز پورې د خلاصېدو امکان شته هغه د هغسې پاته دی کوم چې تاسې سره دغه ټوکنان دي خپل ټوکنان وساتئ او کوم چې کارډونه لرئ کارډونه وساتئ او دغه د جړو کارت که چیرې درڅه ورک سو بیا نادره نسته بیا ستاسې کارډ جوړېدل ناممکن دی تر څو چې یو غټه فیصله ونه سي یا د ای سی سی کارډو ته وخت ورنه کړل سي یا د کارډو د تمدید یا د نوي کېدو خبره ونه سي دغه کارډونه بس تاسو لپاره کفایت کوي خپل کارډو خیال وساتئ او خپل کارډونه په جیب کې د امنیتي مسایلو په خاطر باندې ځان سره وساتئ نو د کارډو د نوي لیکل کېدو د ماشومانو یا د نوي جوړېدو هیڅ خبره نشته او نه امکان شته